د نن ورځې تازه او مهم خبر امیر خان متقي له تیرو 20 کلونو روسیې سره ښې اړیکې لرو. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست. نن ورځې مهم خبر ده. ګران دوستانو پوره جزئیات را سره همدلته په ویډیو کې ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو همدا اوس درسره سرحد نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي له یوې روسي رسنۍ سره مرکه کې ویلي د تیرو 20 کلونو په جریان کې مو له روسیې سره ښې اړیکې درلودې او د دوی تر حاکمیت وروسته دغه اړیکې لا نورې هم پیاوړې شوي دي. د تیرو 20 کلونو په جریان کې د طالبانو ګڼو پلاویو مسکو ته سفرونه کړي وو او هلته یې په کانفرانسونو کې ګډون کړی دی. نوموړی زیاته کړي تر 2020 کال پورې له مسکو سره د افغانستان اقتصادي راکړه ورکړه اله 55 میلیون ډالر وه، خو په 2023 کال کې دغه کچه 359 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. دا د مسکو او کابل ترمنځ د ښو او پیاوړو اړیکو ښودنه کوي. د سرحد ګرانو کتونکو دا و د نن شم شوی ویډیو او پای کې یادونه کوم که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو همداسې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي او تازه معلومات تر تاسو ته ورسیږي. تر بیا ښې چارې ښه وخت.